پام چې غم ونه کړي وطن والا کی مد خلاص مرحبا وایو پورین تندی وایو خراغلاس مهاجرو هیواد والو تا وطنواله ته به ولې زړه وخوري؟ تا ته د امن ورورۍ او سوکالۍ زرین فرش خور دی. ستا کلونو ارمان چې د امنیت و پوره شوی. دا وطن تا غواړي، دا وطن بې تا کنډر دی، دا ستا د هوساینې او ارامۍ تمځای دی، دا ستا وطن دی. استقبال هر کلی هم ورته لزړو وایو دواړلې می پرشته ورکو وطن والو تا وایو خراغلا دا ستا د پرګنو مسکن دی، دا ستا د ملالو ایوبي میړنو خاک دی، دا ستا عزت دی، دا ستا زینت دی. ته اصل خپل وطن کې د ژوند حق لري. ستا استقبال ته افراد نه ولي ان تر وزیر راغلی. ته به ولې جړه وخوري؟ هیڅ کله مخه پکېږه، ته یوازې نه یې. مهاجرو هیواد والو تا خپ محبت یہ بدرگ کڑی خی والمنزی خپ تا کلونه سختۍ ناچارۍ او بېوسۍ وګاللې. ته زموږ د سترګو تور یې، ته د دې ځورېدلي افغانستان ویاړ یې. ته به ولې زړه وخوري؟ کلیوالو تا وایو خراغلاس مګ مهاجرو هیواد والو تا دلته تا ته څوک مهاجر خطاب نشي کړای. دلته څوک تا ته د مینې بغیر اذیت او تکلیف نه رسوي. ته به ولې زړه وخوري؟ خراغلاس مهاجرو هیواد والو تا وایو خراغلاس مهاجرو هیواد والو تا دغه للمې او دښتې ستا د وصال باران غوښت. دغه خاورې ستا د پلونو ارمان درلود. دغه خاورې ته غوښتلې. تا ډېر تکالیف تیر کړل. ته ورټل شوې، ته ووهل شوې، ته بې سرپناه شوې، ته زنداني شوې. تا ته کوم تکلیف نه و چې ونه رسېد. پرش کړي کډوالو تا وایو خراغلاس مګ مهاجرو هیواد والو تا زموږ ملالو خویندو د ظالمانو د تورو تمبو شاته اچولې وې. دا موږ ته بیخي نه زغمونکې وه. زموږ ملالې خویندې زندانۍ شوې. زموږ د خویندو لیچې د پنجاب د زندانونو اتکړیو زخمي کړي. دا هر څه موږ لیکلي دي. دا انتقام باخلو، دا نه پاتې کیږي. ته به ولې زړه وخوري؟ دومره یې چې غم خوري چې پرې دومره پاملره نه کړي. اجر دې خدای ورکړي هم واکمنو پګړی والو تا وایو خراغلاس وطنواله زه ستا خادم یم. زه ستا د عزت او ناموس او د خاورې ساتونکی یم. ستا خوښي زما روح ته سکون بخي. موږ د دې مور خاورې د ازادۍ لپاره ستر بشرونه قربان کړل. موږ د څښتن تعالی جل جلاله په مرسته د کفري اشغال ریښې دلته وویستلې. موږ نن کامیاب شو. موږ ستاسې د هوساینې په خاطر نظامي او ملکي موټر تیار کړي دي چې تاسې هر یو تر خپل منزله په هوسا توګه ورسوي. ته به ولې زړه وخوري؟ مرحبا وایو پورین تندی وایو خراغلاس مهاجرو هیواد والو تا وطنواله موږ یو وعده هم درسره کوو. ته به هیڅکله هم د لوږې او مجبورۍ احساس ونه کړې. قسم په الله جل جلاله د خپل معاشه تیریږو او تا ته یې درکوو. موږ دا امتحان ورکړی او موږ به دا امتحان یو ځل بیا ورکړو. موږ دا ثابته کړې چې د وطن او ملت خدمت څنګه وکړو. ستا د اوښکو ډکې سترګې موږ دردوي. هیله کوم مه ورخطا کېږه. موږ د بچي یو، موږ د خادمان یو، موږ د غمخوار یو، موږ د په درد شریک یو. ته به ولې زړه وخوري؟ استقبال هر کلی هم ورته لزړو وایو کړو یې استقبال هر کلی هم ورته لزړو وایو دواړلې می پرشته ورکو وطن والو تا وایو خراغلاس مګ مهاجرو هیواد والو تا